اکبر خان منو کلمه وی او دوباره مسلمان شو. سلامونه ملګرو، اقبال حسین یم د اقبال خان بیشل چینل نه. امید دربه چې ټول به ټیک ټاک او د ژوند په موضوع کې ملګرو. دغه اکبر خان منو چې غلطی دي شوه، یعنی ګستاخی کړې وه د قرآن د آیاتونو، نو هغه نن ویډیو ورکړه او معافي وغوښته د خپل الله نه او بیا د ټولو مسلمانانو نه. نو راځئ ملګرو دغه ویډیو در باندې ګورم، د هغې نه پس بیا یو څو خبرې کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. زما ګرانو اوریدونکو کتونکو او مینوالو پښتنو مسلمانانو علماو، څومره چې په دې نړۍ کې د پښتنو په ریجن کې څونه پښتانه دي، ټول مسلمانانو ته دا کلمه چې ما وویله، نو زه مسلمان یم، د مسلمان په کور کې پیدا یم، زموږ په کور کې مدرسه هم چلیږي. ما چې کومه زما ویډیو ده هغه ما نه په ډېره غلطۍ سره، زما په ناپوهۍ سره زما نه شوې ده او ما فکر نه دی کړی چې دا زه ویم څه، او په آخره کې یو لفظ مې ویلی دی، په هغه لفظ باندې زما ویډیو خلکو وایرل کړې ده. او هغه ویډیو چې دا هغه چې ما وکته، خدای شته زه خفه شوم، خو خوشحاله په دې شوم چې ما ته یو مسلمان ورور مې، زما مینوالو ما ته خپله غلطي په ګوته کړه. نو زه د هغه خپلې غلطۍ معافي غواړم د خپل الله نه او بیا ستاسو نه، او ستاسو د ټولو چینل والو نه هم معافي غواړم. او تاسو چې زما مطابق څه کمنټس ورکړي دي، که هغه ښه ورکړي دي او که بد یې ورکړي دي، ما د الله د رضا دپاره تاسو ټول معاف کړي یئ، او الله دې ما معاف کړي او تاسو دې ما الله پاک معاف کړي، او آینده به داسې غلطي زما نه نه کېږي انشاءالله که خیر. نو ملګرو دغه اکبر منو چې معافي وغوښته او توبهګار شو، اصل کې په دین پسې، په اسلام پسې، د قرآن پاک په آیاتونو پسې مذاق کول دا سړی کوپر ته رسوي او کوپر ته پې رسي، نو هغه به بیا دوباره ایمان تازه کوي او کلمه به وایي. نو اکبر منو هم دوباره کلمه ووی او مسلمان شو. خو دغه یو ریکویسټ کوم، که تاسو په سټیج باندې شعر و شاعري کوئ یا دغه واینز والا مذاق خاکی ماکی جوړه یا نور څه داسې، که هر قسمه تاسو ویډیوګانې جوړوئ او هر څه کوئ، خو د اسلام په حدودو کې دننه، مطلب داسې نه چې تاسو د اسلام حدود کراس کړئ او هغه څه ووایئ چې هغه د اسلام د حدودو نه بهر وي، نو بیا پې وروسته سړی پښیمانه وي. په دغه ځای کې چې کمې خبرې او کم لفظونه تاسو راوړئ، نو دغې ته لږ سوچ کوئ. دا خو نه ده چې خلک دې تا ته وخاندي او لاسونه دې وپړقئ د خپلې مشهورتیا، د خپل ویوز لایک دپاره. مونږ بیا د اسلام حدود کراس کو او دغه په ګډوډو سر شو. نو دغې ته ډېر خیال کوئ. وس مونږ له نه دی پکار چې په ده پسې خبرې وکړو یا په کمنټسونو کې داسې بدرد ووایو، ولې چې هغه توبه وویسته، الله معاف کو، نو انسان څه دی؟ مونږ ټول ګناهګار یو. الله دې د دوی دا توبه په خپل دربار کې قبوله کړي